موږ ټول دې شاهدان یو چې ټیکنالوژي ورځ تر بله مخ په ترقۍ ده او داسې نوي نوي شیان راځي چې هر وخت که بله ټیکنالوژي راشي نو ټول ورته حیران یو. مثلا اے آی راغله، ټول ورته حیران دي. اکثر خلک په دې تشویش هم دي چې اے آی سره به څنګه کوو. اوس اپل کمپنۍ دغه 2-3 ورځې مخکې خپل یو نوی پروډکټ انټروډیوس کو د اپل ویژن په نوم. اپل ویژن داسې یو ټیکنالوژي ده چې تاسو ګورئ نو فکر کوئ چې نور د ویلو څه به نه لري چې دې نه به نور بل څه رقم ته ټیکنالوژي راځي. داسې یو عینکې دي اغوندې، نو دا عینکې دا نه دي چې تا ته صفا ښکاره شي. دا عینکې کې تا څه دی، موبایل، کمپیوټر، لیپټاپ، کوم هم اپلیکیشنز دي ټول ته په دې کې کتلی شي، صفا، کلیر او 3D ډایمنشن کې تا ته ښیي. چېرته چې ته ناست یې، کومه کوټه کې ناست یې، ټول اپلیکیشنز تا ته په همدغه بیک ګراوند کې تا ته راځي. اوس دا نوی ډیوایس چې دوی راوستی ده، دوی ته لپاره دوی بیخي نوی اپریټنګ سیسټم راوستی ده چې ویژن او اس په نوم ده. دا څنګه کار کوي؟ تا د سترګو سره چې کوم سترګې تا کوم خواته تاویږي، کوم خواته ګورې، څنګه کار کوي پې، کوم خواته غواړې کلیک کې، دا نه دی بټن تکمیج شی نه لري، ټول تا سترګو سره کار کوي. او بل تا د ګوتو حرکاتو سره، مثلا چې داسې کې هغه هلته خپله سکرول اپ سکرول ډاون کېږي، دا هر څه تا لاس او ګوتو سره سینک دي، د دې مطابق تا ته کار کوي. یو سوال چې اوس ټولو ذهن کې راځي چې ما صرف سترګو سره دا کار کوي او ما لاسونو اشارو سره کار کوي، نو دا به لیکل زه څنګه کومه؟ کیبورډ نه لري، ټچ سکرین نه لري، څه نه لري. لیکل چې کوم دی تا په اواز سره کوي. ته چې شی هلته وایي وایس ریکګنیشن سره د اپل کمپنۍ پوهېږي ټول پروډکټ یې سیري لري، نو سیري سره تا وایس ریکګنیشن آن ده چې کله هم تار خبره کوي نو هلته تا ته لیکل کېږي او هلته ته ورمانئ اپلای کوي، تا ته هر څه تا د خبرو مطابق تا ته سرچ، لیکل او پریزنټیشن جوړوي، پیراګراف لیکي، هر څه چې کوي ته به صرف خبرو سره دا کار کوي. وی آر عینکې هم تاسو لیدلي دي، هغې کې یو مشکل ده چې کله ته وی آر عینکې واغوندې نور ټول انوایرمنټ سره ته کلوز کېږي، نور مطلب بندېږي، ته نور بل څوک انډیوالان در راشي، دوستان در راشي، تا ته څوک خبرې وکړي، د هغوی سره هېڅ کنیکټډ نه وي. دې کې اوس داسې یو خوبي داسې جوړه کړې که ته دا عینکې ټول فل وام غوندې، هر څوک نوي چې راشي کوټه کې راشي خبرې کوي، تا ته ګوري، هم ته ورته ښکارې هم تا ته ښکاري، ته ورته ټول ښکاري، مطلب دا سترګې منظور مې سترګو نه ده، هم هغوی سره خبرې کولی شي، خپل انوایرمنټ هم شته ده، نور هېڅ دې کې کوم امانیات نشته چې هغه نفر په تنګ شي وګوري تا ته، او دا په دې کار کې مصروفه ده، ما ته غوږ نه نیسي، ما ته کتی نشي، هر څه راحتۍ سره تاسو کولی شي. خپل ګیلري چک کول، کوم عکسونه چې ته لرې ته هغه ګیلري تا ته داسې ښکاري لکه په همدې مخامخ چې څونه دیوال تا ته مخې ته وي، څونه اندازه کې ته غواړې هغه زوم کې، زوم ان کې، زوم آوټ کې، غټ کې، وړکی کې. او اولین فیچر ده چې اپل کمپنۍ راوستی ده چې تا ته 3D هم ریکارډ کوي، هم تا ته 3D کې عکسونه شیان اخلي. ته چې هر څه ریکارډ کې تا ته داسې ښکاري، کله چې بیرته ګوري هغه صحنه تا ته بیخي داسې رښتیانو غوندې ښکاري چې ته همالته موجود لري، همالته یې، همالته ګورې. نور موږ داسې پارانوما پکچرز لرو، تیار تا ته څه کړي دغسې راکرف کړي چې ته کله بیرته هغه عکس ګورې عکس غوندې تا ته نه ښکاري، تا ته داسې ښکاري چې دا ټول انوایرمنټ 360 ډیګري کې 360 درجه کې داسې درنه راتاوي، هرې خواته چې ګورې همغه عکس، همغه انوایرمنټ، همغه ځای ته په 3D سپیس کې کتلی شي. صرف دا هم نه، ته چې کله فلم ګورې، سریال ګورې، هر څه چې ګورې، تا ته هغه سکرین اتا د خوښې په اندازه چې څونه غواړې مخکې بوځې، شاته یې بوځې راولې او غټه او بل دا خوبي لري چې خپله تا ته داسې یو سینما انوایرمنټ درکوي درته چې ته تا ټول فوکس همالته اوسي، تا دا کوټه کې انوایرمنټ چې کوم ده دا ټول نه اوسي. مثلا یو انوایرمنټ داسې ده چې داسې شپه ده، تیاره ده، سیند غاړې ته ناست دی او تا دا سکرین ټول فل کېږي او ته قرار خپل د فلم اوسي، سریال اوسي، هر څه اوسي، ته کتلی شي. تیاره کې ناست دی، موټر کې ناست دی، سفر لري چېرته، ته راحت خپل همدغه عینکې واغونده او چې څونه سکرین ته غواړې او څه رقم ته انوایرمنټ غواړې، تا ته به هېڅ داسې احساس نه کېږي چې ته تیاره کې ناست یې او تیارې یا موټر کې ناست یې، د موټر شاوخوا تا ته ځان ښکاري. او که داسې خامه کې روان یې دروز خورې، هغه خو ته حس کوې عموما، صرف دغه دید یې تاسو ته ښیم. زه صرف ګیلري نه، صرف فلمونه نه، ته پکې گیمز هم کولی شي. گیم کې کوم چې کنټرولر د هغه چې ورسره کنیکټ کې، بس تا ته هم همقسې سترګو کې تا ته نور چاته نه ښکاري چې دا گیم کوي که نه کوي، ته خپله لګیایې، بس خپل ځان سره کوم تا خوښې گیم دا د انسټال کړی د هغې مربوط ته گیم کوي.
او ګیمینګ نه بغیر دا خو ټول د انټرټینمنټ شیان شول. مثلا موږ سره ګیلري شوله، مووي تھیټر شو، گیمز شول. ورک سپیس چې که ته خپل جوړی د کار ځای ته کېنه چې کوم ویو تا مخامخ ده هغې کې ته یو فل خپل د ورک سپیس انوایرمنټ جوړولی شي. هغه که ته سفاري اوپن کې ټول ټیبس اوپن کولی شي، خپل کار منظم کولی شي. صرف دا دی چې تا ته مخکې سکرین کې ته کار کې خلاص راست لاس ته یا چپ لاس ته تاو شه، هلته خپل بل ورک سپیس یا بل فولډر چې کوم ته اوپن کوې یا بل اپلیکیشن اوپن کوې هغه اوپن که، بیرته راتاو شه که کوم بل خواته نور اپلیکیشنز اوپن کوې هغه هم ته ټول کولی شي ډېر راحتۍ سره. بیرته که ته مخونه هر خواته اړئ هغه اپلیکیشنز یا هغه ورک سپیسز ټول تا ته ښکاري. ته یو نه کار کولی شي بل ته راوړلی شي، بل نه کار بل ته راوړلی شي. که څوک په دفترونو کې 2-3 سکرینونو کې کار کړی اوسي، یو ماوس کله یو سکرین ته اوور کوي هغه ته ځي، بل ته اوور کوي بل ته راځي. راحتۍ سره یو سکرین نه بل سکرین ته ډیټا خپل راوړی شي. دقسې دا هم کار کوي. ته ویډیو کالز کولی شي، ویډیو کالز کې ته نفران یو وي 2 نفر یا څو نه یا مخکې ورک سپیس خپل راوړی شي، خپل راحته ویډیو کال وکړه خلاص. اکثر اوس دا سوال بل هم ده چې ته کله ویډیو کال کوې هغوی خو تا ته ښکاري په سکرین کې، ته ورته څنګه ښکاري؟ نو کیمره خو مخامخ یعنې بیخي که لګېدلې اوسي، ته کیمره نه لري چې تا فیس ټول ریکارډ کړي، او که کیمره ځان ته لګې هم هغه سترګې به دې پټې راځي ولې ګلاسز دي تا په سترګو کې. دې دپاره هم دوی یو سلوشن راویستی ده چې دغه اپل ویژن چې ته کله اغوندې دې نه مخکې د خپل فیس د خپل مخ ټول سکین کوي مکمل، چې سکین د کو هغه نه بعد چې دا واغوندې دا سکین ډیټا یې د په میموري کې سیف ده. نو هغه تا شکل نه ښیي، تا یو 3D غوندې یو فیس ښیي چې ته څه رقم ته هم ایکسپریشن لري، خاندې خپه یې په قار یې خلکو ته ویډیو کال کې هر رقم ته تا ایکسپریشن سي هغه ټول ایکسپریشن تا ته په ویډیو کې بل نفر ته ښیي. هیڅ ضرورت نه لري ته خپل آینه کې وباسې دا کوم اپل ویژن چې کوم ده دا وباسې، نه هیڅ مشکل نشته ده، ته خپل ویډیو کالز هم کولی شي. په دې ډیوایس کې تاسو سره 2 رقم ته چپ لګېدلی دي. یو خپله د M2 چپ لګېدلی، یو بیخي نوی چپ R1 په نوم دوی راویستی ده چې دا 2 چپه تا ته په دواړو طرفو یا هم د خپله ډیوایس کې لګېدلي دي چې M2 چپ تا ته های پرفارمنس چې تا ته په تیزۍ سره کار وکړي، پرفارمنس یې ډېر ښه دې کې تا ته کار کوي. R1 چپ چې کوم ده هغه په ډیټا پروسسینګ کې تا سره کار کوي، چې دا کوم سنسرز دي دا څه رقم ته ډیټا پروسس کړي، څونه تیزۍ سره پروسس کړي، دا ټول کار دی R1 چپ مربوط کېږي. اوس ډسپلی سیسټم ته راځو. ډسپلی کې دوی مایکرو اولډ سیسټم لګېدلی ده چې ډېر واړه پکسلز دي، لکه یعنې ډېر زیات پکسل یې کمپریس کړي دي چې په ډېر کم ځای کې تا ته ښکاره شي. یعنې هر سکرین په دې دوه سترګو کې کم ده تا ته 4K کوالټي کې ښیي ویډیو. نو ته که ویډیو یې که تا ورک سپیس یې که تا گیم یې هر څه چې تا ته ډېر صفا کرسټل کلیر ښکاري. قیمت یې هم فعلا نو ولې چې دا داسې یو نوی ډیوایس راغلی، اول ځل ده چې داسې یو شی جوړ شوی ده، نو تقریبا $3,500 پورې قیمت ده او اوسه پورې بازار ته صحیح نه ده عرضه شوی. تقریبا 10 ورځې الا 15 ورځې نیسي چې نورو ښارونو کې نور مملکتونو کې کوم ځای کې چې دا ریلیز کېږي دوکانو ته عرضه شي. نو دا یو بیخي نوی ډیوایس چې ما وکاته زه ورته حیران ولم چې دې نه بعد به څه کېږي، دې کې کوم فلاس دي، کومه سې نور موډیفیکیشن به کوي، څونه نور ډیولپ کوي، دا به هم له خیر سره ټول یو ځای ګورو.